وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بدي مبارك درسنك من سورة البقرة يوصل دولسم نمبر آيات ترسيدلو. دي آخرني آياتونو كي دا يهودو باركي خبر روانوا او دغشان دا نصاراو ذكر بكيمو. اصل بس دا يهودو دي او تبعا وسرا نصارام ذكر كيگي او پدي زمن كي نصيحت دا قرآن الوستونکو تا اوریدونکو تا او پدی بانی زان پوکونکو تا. اللہ چی سمرم دا پوخانو امتونو خبر کی نو پدی کی زمان دا پارا نصیحت دا محض یو قصه مگنی، یو قصو شو یو خبرو شو یهودو کی داو نصارا کی داو اغوی کی داو دوی نسو ولی اللہ دا خبر ذکر کی و دی دا پارا ذکر کی چی تا دا زان دا قسم عیبون لری که او تا دا غوی پلار روان نش. نو پا دی آخرینی آیت که دا غوی دا عیب ذکر شو چی دا جنتی وزان پوری خاص کرده وقالو لی يدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا. جنت تبا یا یهودیزی یهودیانو بوی او نصارا بوی جنت تبا نصرانیزی بلو تا ایسوک نشید لی. اللہ پا غوی بانی ردو کو چی دا داو خبری نی دی بلکہ دیل عمل پکار دی. چاچم تابیداری دا اللہ دا دینو کرو اخلاص پکیو خیستا عملیو کو نو دے دا جنت حق دار دی. وس اللہ سبحانہ وتعالی دا یهودو او دا نصاراو پا منس کی چی کم اختلاف و اغا بیانی او پا دی که اغوی تا زجر و رٹن دا او بلا دی خبری تا اشاره دا چی دوی سنگ دا جنت داوی که اخپل حال دا دے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. او يهوديان چی ندی نصارا پهشی. یهودیان مخی ذکر کرو زکی چی یهودیان دا نصاراونا مخی دی تاریخ پا لحاظ نوی دوی چی نصارا پا هیچ شی ندی. دی هیچ شی نموراد دا مطلب نلی چی اس دین وسر نشتی، یعنی اس حق وسر نشتی. یهود دا نصاراو بارک ہوئی چی دوی سر هیس نشتی، یعنی هیس حق وسر نشتی. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اوی نصارا چی ندی یهودیان پهشی. نصاران بیادوی نکم ندی ناغومو چی یهودو سر ایس نشتی کیو منگیو یهود وی منگیو نصارا وی منگیو. وهم یتلون الكتاب حال دا چی دوی الولی کتاب مانا دا چی سرد علم دوی دا قصه کئی و دوی الولی کتاب. یهود سر تورات تے نصارو سر انجیل دے نو دا کتاب خود دوی وی علم و سر اشتینو پا تورات کی پا کم ذکر آگری دی چی تا پا عیسیٰ علیہ السلام بانی رد کوا آگا ممنا پا آگا تحمتون لگاو دا آگا پا مور تحمتون لگاو. دغشان انجیل کی خود موسیٰ علیہ السلام ذکر دے نو سنگ نصارا بیا پا یهودو باندی ردونا کئی چی دوی پا اس دین بانی نیدی نو دا دوی گمراهی دا. تورات او انجیل دا یو بل خلاف کنو، تورات او انجیل خلاف نو دا یو بل دا خود دوی زد جوڑ کنو اسی یو بل تا مقابلے کی ودرولی دی اللہ. هم یتلون الكتاب خق خبر خلق او دا دی سی مثال لئی چی پا دی امت کی چی کم مرضیان دی پا دی مرض باندی نو بس سی چل کئی یو مذہب را ٹنکڑ دے فقہی چی زب پلانی مذہب اوز دا بل مذہب ورہ پا ایچ شی ندے
هغه وایي دی په هېڅ شي نه دی. یو فرقه یې راټینګه کړې ده، یو تنظیم یې راټینګ کړی دی، دا بل تنظیم ولا هېڅ شی نه دی، دا بلې فرقې ولا هېڅ شی نه. وهم یتلون الکتاب، حالانکې دې قرآن باندې زموږ د ټولو ایمان دی. نو قرآن کې خو الله دې طرف ته دعوت نه ورکوي. قرآن کې خو الله وایي چې اتفاق راولئ، واعتصموا بحبل الله، کتاب د الله مضبوط راونیسئ، دین راونیسئ. نو دا کم دین دی چې زما مذهب پکې جدا دی، ستا جدا دی، او زه ستا هغه پسې بدې ردې ویم او ته زما هغه پسې بدې ردې وې. دا هغه عیب دی کوم چې په پوخانو کې پروت و. دوی د جنت دعوې هم کوي. یهودیان وایي موږ به صرف جنت ته ځو. نو الله ورته وایي چې تاسو خو انجیل نه منئ، انجیل تاسو نه منئ، عیسی علیه السلام تاسو نه منئ، پرېږده آخري نبي او قرآن خو پرېږده ځه، تاسو څنګه د جنت دعوه کوئ؟ نصارا وایي جنت ته به صرف نصرانۍ ځي. نو تاسو تورات نه منئ، موسی علیه السلام نه منئ، نور پیغمبران نه منئ، نو تاسو څنګه د جنت دعوې کوئ؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، دغه شان ویل باغ کسانو چې نه پوهېدل په شان د وینا د دوی. کذلک یعنې همدقه شان وینا به کوله هغه خلکو چې د هغوی سره علم نه و. اوس د علم نه و، نو د دې څه مطلب دی؟ مشهوره دا دی چې دلته اشاره د مکې مشرکانو ته ده چې دا مرض په یهودو کې هم دی، په نصاراو کې هم دی، په مشرکانو کې هم دی. مشرکانو به په حقه موږ یو، او چې چا به هم د هغوی د بوتانو خبره وکړه یا د هغوی د مذهب، نو هغه ته به یې صحابي ووایي د ده هېڅ دین نشته، دا ګډوډ شوی دی، که یو په دې دنیا کې موږ یو. نو په هغوی کې هم دا مرض پروت. یا دا چې دا عامه خبره ده چې کومو خلکو سره هم علم نشته، هغوی دا قیسې کوي. پخواني د یهودو نصاراو نه مخکې چې کوم کافران او ګمراه تېر شوي دي، د هغوی هم دغه شان خبرې وي. نو بله فایده الذین لا یعلمون، معنی دا چې چا سره علم وي هغوی دا قیسې نه کوي. د علم خاوندان دا خبرې نه کوي چې صرف زه په حق یم او نور ټول دنیا به باطله ده. د علم خاوند هغه دلیل سره ګرځي راګرځي. نو هغه دا وایي چې څوک هم د دین تابعداري کوي دی په حقه دی، که دی د هر ملک کې، که دی د هر مذهب ته ځان نسبت کوي، فقهي مذهب ته، که دی تور دی سپین دی، که هر څه په حقه دی چې حق ورسره وي. حق د چا څه د نیکه کور خو نه دی چې صرف په پکې دی پروت وي، څوک ترې وباسي او څوک نه راباسي. دی بعضو د دې حق نه چې د پلار کور جوړ کړی، نو سحر به دې ورته رادن نه کي، ماښام به دې بیا وباسي. ولې دا ستاسې ټیکه به دې اخیستی دی. هر هغه سړی په حقه دی چې د قرآن او حدیث تابعداري کوي. که یو سړی ستا د پلار قاتلي که نه، ستا د پلار په قاتلي او ستا پلار یې وجلی او حق خبره کوي، نو هغه هم په حقه دی. دا شان د مسلمانانو دی او د اهل علمو دی. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، نو الله به فیصله وکړي په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت. فيما كانوا فيه يختلفون، په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوو. نو دا پته په آخرت کې ولګي چې یهودیان په حق وو، که نصارا په حق وو، که مشرکان په حق وو، مسلمانان په حق وو، دې ټولې فیصلې به په آخرت کې وشي. او ځکه دا یو لویه ورځ ده، د قیامت ورځ ډېرې فیصلې ورته پاتې شوي دي. دغې ورځې ته ډېرې لویې فیصلې پرتې دي. صرف دا فیصلې نه دي، بیا د انسانانو په منځ کې چې کمې جګړې دي، یو بل سره کم اختلافات راغلي دي، وراني راغلي، دا ټولې فیصلې به په هغه ورځ باندې کېږي. بله بیماري په یهودو نصاراو کې دا وه، سره د مشرکانو چې دوی به د جوماتونو نه د الله بندګان منع کول. دا به کې بل مرض و. جوماتونه دي د الله، وان المساجد لله، جوماتونه خو د الله دي، دا خو د الله کورونه دي، آباد شوي دي د الله د بندګۍ دپاره.
نو اوس دا حق تعالی چا درکړی دی چې ته ته یو سړی منع کوه چې دی به د الله بندګي دلته نه کوي. یهودو کې هم دا مرض و، نصاراو کې هم دا مرض و، او د مکې په مشرکانو کې هم دا مرض و. یهودو د بیت المقدس نه منع کړي و نصارا، بیا نصاراو هم دا کار کړی دی د بختنصر باچا د مرګرتیا یا د هغه په مرګرتیا کې. نو د مکې مشرکانو هم دا ظلم کړی دی. د مکې مشرکانو مسلمانان منع کړي نه و د حدیبیې په موقع باندې چې تاسو نشئ ننوتی حرم ته، او په دغه کار کې اوس هم د مدینې د یهودو لاس. نو په دې مرض کې دا ټول شریک دي چې د الله د کورونو نه خلک منع کوي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې منع کړي جوماتونه د الله، ان یذکر فیها اسمه، د دې نه چې یاد کړی شي په دې کې نوم د الله. نو د دې یو مطلب خو دا شو، یعنې د هغه چا نه لوی ظالم څوک دی چې منع کړي جوماتونه د الله، د دې نه چې یاد کړی شي په دې کې نوم د الله، یعنی جومات بندوي چې په دې کې د الله نوم یاد نشي. او دغه شان د دې دا مطلب هم دی چې څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې خلک منع کوي د جوماتونو د الله نه. ولې منع کوي؟ چې دا خلک یاد نه کړي نوم د الله په دې جومات کې. نو د ده نه لوی ظالم څوک نشته. ومن اظلم، څوک دی لوی ظالم ده؟ هېڅوک دی لوی ظالم نشته. وسعى في خرابها، او کوشش کوي په خرابوالي د هغې کې، کوشش کوي په خرابوالي د جوماتونو کې د الله کورونه ورانوي. او ګوره د الله کور ورانول دا په دوه قسمه، یو د الله کور ورانول ظاهري چې آبادي وله ونړی، او کور ورانول د الله چې کله د عبادت نه خلک منع کړي. کور ورانول د الله چې کله هلته د توحید نه او د پیغمبر د تابعدارۍ نه خلک منع کړي. دا مرض هم په دې امت کې به بعضو باندې دی. په جومات په باقاعده بورډ لګولی چې د حنفي مذهب نه علاوه حضرات چې کوم دي هغوی د جومات ته نه راځي، یا بریلیانو بورډ لګولی چې د اهل سنت نه علاوه که څوک دي هغه دلته نه راځي. بلکې بل ورځ ما یو ویډیو ولیده، یو بریلي په جنازه کې اعلان کو چې د بریلیانو نه علاوه د جنازې له څوک نه راځي ګنې ذلیله به شي. نو دا مرض چې کوم په یهودو نصاراو کوو چې د الله د جوماتونو نه به خلک منع کول، دا بس په دې امت کې هم په کسانو کې شته. دا خو کور د الله دی. بعض وایي جومات ته به هغه څوک نه راځي څوک چې امین په زوره وایي، دا د جومات ورانول دي. سړی دې منع کړو د الله د بندګۍ نه د الله په کور کې، بیا دې منع کړو د پیغمبر د تابعدارۍ نه د الله په کور کې. څوک چې رفع الیدین کوي هغه دې جومات ته نه راځي. برای کرم اختلافات چې دلته موږ ته څوک نه جوړوي. عجیبه خبره، قرآن او حدیث ته اختلافات وایي. موږ ته جومات کې اختلافات مه جوړوي. اختلاف خو تا جوړ کړی د مخکې نه دی چې د پیغمبر په لار صحیح نه روان، تا اختلاف جوړ کړی. دا کوم چې د پیغمبر تابعداري کوي دی خو هغه زړه لار واپس راولي دلته چې ستا د اختلاف جوړولو نه مخکې وه. اختلاف خو تا جوړ کړی، ستا مولا جوړ کړی. قرآن او حدیث باندې چې څوک عمل کوي هغه اختلافات نه جوړوي، هغه اختلافات ختموي. نو د الله د کور نه به ته څوک نه منع کړي. دا خو د الله د بندګۍ دپاره آباد شوی دی. پرېږدي چې دا الله دا بندګان پکې د الله بندګي کوي. اولئک ما کان لهم، دغه کسان نه دي مناسب دوی لره، ان يدخلوها الا خائفین، چې ننوځي هغې ته مګر یریدونکي. اوس دې دوه مطلبه دي. یو دا الله دې کې خبر ورکړی دی چې هغه وخت نږدې را روان دی چې د دوی دا طاقت به ختم شي، او دا زینه به الله مسلمانانو له ورکړي، او
د جومات نه هر منع کوونکی به یرولی شي، دا به ټول ویریږي د مسلمانانو نه. او دغه شان وشو لکه مشرکانو مکه حرم یې بند کړی و په مؤمنانو باندې، الله هغه حرم مؤمنانو له ورکو او دوی باندې یره راغله. یا د دې مطلب دا دی چې مؤمنانو ته الله پکې یو امر کوي چې ای مؤمنانو دا خلک ویروئ، دا علاقې ته ونیسئ چې بیا دوی په یرې سره دې جوماتونو ته راځي. نو دې کې مسله د جهاد د هغې ته هم اشاره ده، او مؤمنانو هم بیا دغه شان کړي دي چې د دوی نه دغه علاقې نیولې وي، نو دوی به بیا که چېرته جوماتونو ته به راتلو نو ډېر په یرې سره به راتلو. دا ذلت خو د دوی په دنیا کې دی. لهم فی الدنیا خزي، د دوی دپاره په دنیا کې شرمندګي ده. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، او دوی لره په آخرت کې لوی عذاب دی. دنیا کې ذلت او په آخرت کې لوی عذاب. د هغه خلکو انتظار کوي څوک چې منع کوي بندگان د الله د کورونو د الله نه. جومات تی جوړ کو بس دا پرېږدي چې اوس پکې خلک د الله بندګي کوي. نو بیا زموږ په علاقو کې هم لیدلي وي زمونږ جومات نه که اوس چېرته د دې جومات والا د یو کس د بل جومات والا یا بل علاقې والا کس سره دشمني راغله خپل منځ کې، نو طریقه بیا دا ده چې دغه کس به دې جومات ته نه راځي. لیکن دا خو ستا سره دشمني الله سره خو نه ده، پرې چې د الله بندګي کوي په جومات یې سره بندي ونه جي زمونږ جومات دی چې ستا دی بیا صحیح ده. او که د الله جومات یې او د الله کور دی جوړ کړی نو بیا خو پرېږدي چې د مسلمانانو پکې د الله بندګي کوي. بل دا چې کور د الله دی آباد کو، جومات ته آباد کو، د دې مسله روانه ده انشاءالله ښه تفصیلي. نو بیا دا کور ته وقف کړی دی چا ته؟ د الله په نوم دی وقف کړی دی مؤمنانو ته چې راځئ لمونځونه پکې کوئ. نو بیا پکې ډېرې قصې مه کوه، او که خیال یې ساتې د جومات نو خیال یې ساته، په دې الله تعالی اجر درکوي. خو د هغې د لاسه خلک پوزې له مه راوله. بعض به مې لیدلي زموږ د پښتانه کې یو نیم سړی کار نه کوي چې وکړي، خلک بیا دعا کوي یا الله دې نه ښه دا و چې کړی یې نه وی دی سره، نو دی بیا په جومات کې ولاړ هر وخت. دا څنګه؟ او دا لیټونه ولي، او دا اوبه ولي، او دا قالین ولي؟ لیکن اوس خلک لیوني کې بس جومات ته جوړ کو که خدمت ولا کوي ویې کا، که نه یې کوي نور د الله بندګان شته خدمت به یې کوي. په مخه ځان خیر اخی چې جومات ما جوړ کړی او زما پلار جوړ کړی، بس د الله کور دی الله ته حواله کړه، خدمت یې کوه. د دې مبارک جومات کې چې موږ کوم ناست یو دا جومات ده، دا دې سعودي د مور په نوم جوړ کړی ده، مور یې مړه ده. وخت په وخت ټلیفون رابطه ما سره مؤذن سره جومات کې څه لګي، څه ضرورت شته هر ټیم ویلی شي. په مخه دغه په هفته کې دوو کې د یو رابطه وي، څه جومات کې څه کم دي، وایي هېڅ پته یې نه لګي چا نه دی لیدلی دلته چې دا څوک دی او څوک نه دی. نو دا بس نیم که نه خبره مې غلطه وکړه، زموږ په دې پښتنو کې داسې شتي په جومات کې بیا په اول صف کې ناست او دا خلک یې ټول د دې ځای نه زوړند کړي، نو بیا ورو ورو خلک هغه جومات پرېږدي بل طرف ته روان شي. کور د الله یې شړ کړو، نو که الله لدې جوړ کړی الله ته پرېږده اجر به درځي، ته خدمت کوه. او که خپل نوم او شهرت لدې جوړ کړی نو بیا دې ځان ستړی کړی، ځکه چې د ریاکار سړي او چې دنیا پرې غواړي دغه عمل الله نه قبلوي. دا پکې یو نصیحت ټولو مسلمانانو ته. ښه اوس الله تسلی ورکوي مؤمنانو ته، ځکه چې مؤمنان بند کړی شو په کوم ځای باندې؟ په حرم باندې. الله وایي ولله المشرق والمغرب، او خاص الله لره مشرق او مغرب دی. فأينما تولوا فثم وجه الله، نو کم طرف ته چې مخونه اړوئ نو همغلته مخ د الله دی. تسلی ده چې دنیا د الله څه ده؟ پراخه ده.
که دوی تاسو منع کړئ د مسجد حرام نه او هلته د بندګۍ نه، نو دا خو نه دی چې بس د عبادت دغه یو ځای، دا خو د الله پراخه دنیا ده چې کوم طرف ته مخکې هلته مخه د الله ده او مخ د الله دی. د مفسرینو اختلاف دی چې د دې آیت شان نزول څه دی، دا ولې الله نازل کړی. نو یو قول دا دی چې صحابه کرام یو پیر په سفر باندې وتي او تیاره وه، کوشش یې وکړو د قبلې د معلومولو، خو بیا پکې هم خطا شو چې وروسته پته ولګېده د قبله خو بل طرف ته وه. نو هغوی ډېر سخت خفه شو په دې کار باندې. الله دا آیت نازل کو چې مشرق او مغرب ټول د الله دي، کم طرف ته چې مخ کوئ هلته مخ د الله دی. یا بعض علما وایي چې دا د نفلي مانځه دپاره دی. نفلي مونځ چې ته په سورلۍ باندې سورې نو هر طرف ته چې مخه کړي صحیح دی، خو زړه ته چې کومه خبره کوزېږي هغه دا ده چې د آیت الله نازل کړی دې دپاره و چې دې کې تسلي مؤمنانو له ورکوله چې کله هغوی بند کړی شو په حرم باندې. او دا نورې خبرې پکې هم دننه راغلي که نه، ټولو ته هم شاملېدی شي. لازم خو نه چې یو آیت به بس یو شان نزول، کله د یو آیت شان نزول د یو نه زیات دې سره هم لګي، دې سره هم لګي، دې سره هم لګي. بله خبره دلته چې اوس یو څو آیته بعد د قبلي خبره روانه ده چې الله قبله منسوخ کړې ده. نو دلته اوس دا یو مقدمه ږدي، خبره ورو ورو قبلي طرف ته به اوړي. نو دلته خبره اشاره ورته وشوه چې مشرق او مغرب ټول د الله دي. دلته غټه مسله چې راځي ترجمه کې هغه ده چې یا تفسیر کې فثم وجه الله، هلته مخ د الله دی. دې ترجمه څه پکار ده؟ نو دې کې د بعضو اوږدې او غټې غټې خبرې کړي دي. خلاصه به درته زه ذکر کړم، دوه خبرې یادې کړه. یو، دلته د وجه نه مراد قبله ده، یعنی کم طرف ته چې تاسو مخونه اړوئ هلته قبله د الله ده. نو بیا دلته به موږ باندې دا ماتوریدیانه شاعره ده څومره چې ګمراه د الله د نومونو او صفاتو په باب کې، هغه وایي تاسو وایئ چې موږ د الله صفات ثابتو او تعویل پکې نه کوو، نو تاسو خو معنی بدله کړه، وجه الله ته تاسو قبلة الله وایئ. دا څنګه؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی په ما باندې چا دا اعتراض کړی مناظرې په دوران کې چې تاسو دا وایئ چې موږ د الله نومونه او صفات په حقیقي معنو سره ثابتو، نو دلته چې تاسو وجه ته قبله وایي دا به کوم ځای کې راغلی دي؟ نو هغه جواب داسې کړی دی چې په عربۍ کې وجه په دوو معنو استعمالیږي. وجه مخ ته هم وایي، وجه جهت ته وایي، جهت ته هم وجه وایي په عربۍ کې. نو کله د عرب د یو بل نه تپوس هم کوي چې کم وجه ته روانې، یعنې په کم جهت روانې. نو دا وایي تحریف خو نه دی. دلایل قرائن په دې خبره باندې دي چې دلته مسله د قبلې ده. نو ځکه موږ دلته معنو کړه چې قبله ده الله. یو سره دا خبره ده ساتي چې دلته رد په هغه چا کولی شي چې څوک مخ د الله نه مني. نو موږ خو مخ منو د الله چې د الله حقیقي مخ شتي. نو که موږ دلته داسې ترجمه وکړو چې هلته قبله د الله ده، یو سړی چې مخ د الله نه، مخ د الله خو موږ منو. دا اعتراض ته به هغه چا وکړه چې هغه د الله صفات نه مني. دویمه معنی دا ده او موږ هم دغه شان ترجمه کوو په دې خپل دغه باندې فثم وجه الله، او موږ هلته مخ د الله دی. نو د دې څه مطلب شو چې هلته مخ د الله دی؟ نو جواب یې دا دی چې مخ د الله دی معنی ده چې د الله تا ته مخه ده. داسې نشي کېدی چې ته یو ځای ته مخ کې او الله دې تا نه شاته پاتې شي. الله یو نور دی. نو ته چې کوم ځای ته مخه کې هلته مخه د الله ده. لکه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که نه چې کله تپوس ته شو الله دې لیدلی وایي نور انا اراه، رڼا وما څنګه لیدلی. نو ته چې کوم طرف ته مخ کې تا ته مخه د الله ده. داسې نشي کېدی چې الله یې تا نه شاته، تا
هغه طرف ته مخ کو الله شاته پاتې شو والعیاذ بالله، یا ښی ته دې مخ کو الله شاته پاتې شو. نه، ته چې کوم ځای ته مخکې الله تا ته مخامخ دی. نو دا دواړه تفسیرونه او دوه قسمه ترجمې دواړه صحیح دي. فاینما تولوا فثم وجه الله، څه ترجمه ده؟ ترجمه دي چې کوم ځای کې تاسو ویل ته مخ د الله دی. فاینما تولوا، نو کوم طرف ته چې مخ اړوي هلته مخ د الله دی، او دویم هلته قبله د الله ده. ان الله واسع علیم، یقینا الله پراخ فضل والا په هر څه پوهه دی. دوه خبرې، یوه ولې الله دا نوم راوړو واسع، پراخ فضل والا؟ نو د الله فضل پراخه دی، یو دلیل پیدا دی چې د بندګۍ دا لارې په موږ تنګ کړي نه ده، بلکې ډېرې لارې موږ ته کولاو کړي دي. نو اوس که هلته مسجد حرام نه مؤمنان بند شو، نو صرف هلته خو بندګي نه کېږي، نورې لارې هم شته. علیم پوهه دی په هر څه باندې. دویمه فایده دلته دا دی، آیت نه دا فایده راوځي چې مؤمن به په هر حال کې د الله بندګي کوي. دا اوس به نه لټوي چې زه پلاني ځای نه څه شوم بند شو. ځمکه د الله ده، رابشرانون آیتونو کې اوس آیتونو کې به راشي قرآن کریم، ځمکه د الله ده. ان ارضی واسعه، الله وایي زما بندګانو زما ځمکه خو پراخه ده، ګرځئ پکې او د الله بندګي کوئ. ولې د الله د بندګۍ دپاره خاص ځای دی. ښه، وقالوا اتخذ الله ولدا، او وایي دوی چې نیولی دی الله بچی. اوس دې کې رد دی په یهودو نصاراو او په مشرکانو باندې، ځکه چې دا عقیده په درې وڼو کې ده. یهود الله له عزیر علیه السلام زوی ګڼي، نصارا عیسی علیه السلام، مشرکان ملائک، پیریان، نور نیکان. ولې دا خبره دلته وکړه؟ هغه دا چې مخکې دوی دعوه وکړه چې جنت ته به صرف یهودیان ځي، نصارا صرف نصرانیان ځي. نو الله وایي عجیبه خبره ده، عقیده هم د کفر او د شرک ته او دعوې د جنت کوئ، داسې خو نه کېږي. نو دومره لوی کفر هم کړی دی چې الله لم بچی ثابت کړی دی. سبحانه، پاک دی الله د بچي د نیولو نه. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې د هغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو ځمکه کې دي. کل له قانتون، ټول د هغه تابعدار دي. او د چا په اختیار کې چې اسمانونه او ځمکې دي او خلق او مخلوق ټول د هغه تابعدار دي، هغه بچي ته څه ضرورت لري؟ بچي ته خو ضرورت کمزوری انسان لري. ځکه ګوره یاد کوي چې بعض صفات د مخلوق دپاره کمال دی او د الله دپاره عیب دی، او بعض د الله دپاره کمال دی، د بنده دپاره عیب دی. اوس بنده کې عیب دا دی چې د ده بچي نه کېږي، دا بنده دپاره عیب دی. کمال دا دی چې بچي کېږي، او د الله دپاره کمال دا دی چې بچي نشتی، بچو ته ضرورت نه لري. عیب دا دی چې الله له ته بچی ثابتوي. ځکه چې او د ځمکه او د اسمانونو باچا، هغه څه ضرورت دی بچو ته؟ خو ما ورته ضرورت لرو بچو ته. موږ باندې بیماري راځي، موږ باندې کمزورتیا راځي، موږ باندې غریبي راځي، په موږ باندې بوډاوالی راځي، په موږ دردونه راځي، په موږ غمونه راځي. نو دې هر څه ته چې موږ سوچ وکړو نو موږ ضرورت لرو بچو ته چې موږ سره د الله د توفیق نه بعد په دې مسلو کې ودرېږي. بله دا چې موږ ورته دې کوم ضرورت لرو چې د دنیا هم پرې ښایسته شي، یوازې تنګېږو، یوازې هغه شان ژوند نه سم چې د بچو سره. نو ټول مخلوق د الله تابعدار دی، هغه ته څه ضرورت دی چې بچی ونیسي؟ الله وایي ټول د هغه تابعدار دي. نو ټول د الله تابعدار دي. سبحان الله، په دې کې تاسو غلی شوي. الله وایي ټول تابعدار دي، نو ما ټول تابعدار دي، تاسو وایي او 100% نه 200% تابعدار دي، ځکه چې الله وایي تابعدار دي. الله وایي ټول تابعدار دي. سوال زما ده، ما ټول تابعدار دي؟
چې تفصیل لراشي بیا دا تفصیل دی. ما تاسو نه لا تفصیل نه وغوښتی، ما ابتدایي سوال وکړو، ما ټول تابعدار دي، نو ټول تابعدار دي. اوس سوال لا ځي، اوس سوال لاړ، نو دا کافران، نو دا شیطانان په پیریانو کې، نو دا مشرکان، او دا زمونږ په دې مسلمانانو کې دا بېدینه. نو جواب د دې دا دی چې دلته مراد ټول تابعدار دي، یعنی الله چې په تقدیر کې څه لیکلي دي د هغې نه دوه اخوا دېخوا کېدی نه شي. اوس د دین په مسایلو کې په بعضو کارونو کې الله اختیار ورکړی دی بنده له چې دام لار ده دام لار ده، اوس ته کومه غوره کړې غوره یې کړه. نو په دې کې د بندې اختیار شتي د الله د اختیار لاندې، هغه جدا مسله ده. نو په هغې کې د الله تابعدار هم کېدی شي او د الله نافرمان هم کېدی شي. خو نور چې الله څه لیکلي دي په تقدیر کې، دی هغې ته څه کوي چې غاړه ورته نږدي ځه. یو کافر دی، یهودی دی، نصرانی دی، الله پې لیکلي چې سبا به مري، تښتېدی شي؟ نو ټول مخلوق د الله تابعدار دی، ټول الله ته عاجزه دي. قانتون معنی دا هم دی چې ټول الله ته عاجزه دي. نو دی جواب شو بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. بدیع وي داسې ونه چې پیدا کوونکی، ځکه چې د الله نه مخکې چا د اسمانونو او ځمکې نه دي پیدا کړي او نه بیا څوک پیدا کولی شي، نو ځکه ناشنا پیدا کوونکی دی. او بدعت ته بدعت هم په دې وایي چې نوی کار دی، د عبادت په نیت دې نوی کار وکړو نو بدعت ورته وایي. نو بدیع په دې دی ځکه چې کارونه نوي کوي، مخکې چا هغه شان نه دي کړي. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، او کله چې فیصله کوي د یو کار، فإنما يقول له كن، نو وایي هغې ته چې شه، فیکون، نو هغه وشي. اوس دې رب ته د بچي څه ضرورت دی چې په یو امر باندې کن شه هغه شي، دې اولاد ته ضرورت لري. رد دی په هغوی باندې، په یهودو نصاراو باندې، مشرکانو باندې، ظالمانو. عقیده هم د کفر او د شرک ته څومره ناروا ظلم هم کړی. او را به شي په سورت مریم په آخره کې، آخرني ایتونه چې سړی واوري که نه، الله وی نږدې و چې دا غرونه ریزه ریزه شوی وی، دا ځمکه چاودلې وی، دا اسمانونه ټوکړې ټوکړې شوی راولېدلی وی، ان دعوا للرحمن ولدا. د دې دلاسه چې دې ظالمانو رحمان له بچی ثابت کړی دی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، الله وی رحمان له مناسب نه دي چې بچی ونیسي، د هغه سره دا نه ښکاري چې هغه ځان له بچی ونیسي. نو ځکه دلته الله په دوی باندې رد وکړو. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د مشرکانو یو صفت بیانوي. یاده کړئ دا خبره چې اصل خبره د چا روانه ده؟ د یهودو. طبعا پکې نصارا راځي چې اهل کتاب دي، خو کله ناکله پکې مشرکان هم راګیر شي. خالص خبره د یهودو صرف نه ده، نه خالص ته نصارا وایي. صحیح ده، مین موضوع دغه ده. منځ منځ کې پکې الله مشرکان هم راګیروي چې ګوره دا مرض تاسو کې هم دی، نو هغوی ته نصیحت روان دی. مشرکانو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې چې کله به ګیر شو او خبرې به ورسره ختمې شوې، وی موږ به هله منلی وی که الله په خپله دا خبره موږ ته کړې وي، داسې خبره شو. او کله به وي موږ به ومنو، خو که ته دا پلانې کار وکړې پلانې معجزه راوړي. وقال الذين لا يعلمون، او ویا کسان چې نه پوهېږي، لولا يكلمنا الله، ولې خبرې نه کوي موږ سره الله، او تأتینا آیه، یا ولې نه راځي موږ ته یوه معجزه. مطالبې دي د دوی. كذلك قال الذين من قبلهم، دغه شان
ویلی دی کسانو چې د دوی نه مخکې وو مثل قولهم پشان د وینا د دوی. ای پیغمبر تعجب مه کوه د مشرکانو په دې خبره، دا خبرې پخوانو هم کړي. پخوانو نه څوک مراد دي؟ بس په دومره غټه دنیا کې صرف یهود و نصارا تېر شوي، صرف بني اسرائیل. داسې جواب کوه ولې صرف موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام پیغمبران دي، مخکې قومونه نشته څه. عادیان چې شو، سمودیان چې شو، د نوح علیه السلام قوم چې شو، د شعیب علیه السلام قوم، دا ډېر شي قومونه تېر شوي. ما پوخاني څوک دي؟ نو ډېرو یهودیان او نصارا. ولې پوخاني صرف یهودیان او نصارا دي؟ نور آسماني کتابونه نازل شوي دي، پیغمبران راغلي دي بې شماره. الله وی پوخانو کې هم دقه مرض و، هغو کې چې کوم باطل پرست وو د پیغمبرانو سره دقه خبرې کړي دي، په دې طریقې خپل پیغمبران تنګ کړي دي. کله به وایي چې الله دې موږ سره خبرې وکړي، لکه بني اسرائیل وایي الله دې موږ ته راښکاره شي. نښه راوړه نښه راوړه، دا خو ډېرو قومونو دا مطالبې کړي دي. بعض علما وایي دلته مراد یهود و نصارا دي، وی الله اشاره یهود و نصارو ته کوي. خو نه ښه دا ده چې دا خبره عام پرېږدو، ځکه چې کذلک قال الذین من قبلهم، پخوانو دا خبرې کړي. نو من قبلهم خو ډېر قومونه تېر شوي دي. تشابهت قلوبهم، یو شان شوي دي زړونه د دوی د یو بل سره. نو د دې څه مطلب دی چې یو شان شوي زړونه؟ په څه کې یو شان؟ په کفر کې، په شک کې، د پیغمبر په نه منلو کې، د وحی په نه منلو کې، په دې کې د دوی زړونه یو شان دي. اگر که زماني جدا دي، اگر که قومونه جدا دي، خو کارونه یو شان دي. ځکه رابه شي په سورة الذاریات کې التواصوا به، الله وی دا ټول باطل قومونه یو شان کارونه کوي د پیغمبرانو سره، باطل پرست قومونه. التواصوا به چې ګوره دوی یو بل ته وصیتونه کړي دي چې داسې داسې به کوي د پیغمبرانو سره، لکه چې ټولو سلسله یوه ده. نو ځکه الله وی تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، یقینا موږ بیان کړي دي ډېرې نښې د هغه خلکو دپاره چې یقین لري. دوی خو مطالبې د نښو کوي، نو الله ویلي ما څه د نښه نه راښکاره کړي، ډېرې نښې الله راښکاره کړي. د پخوانو پیغمبرانو څه ناشنا معجزات و، زموږ پیغمبر معجزه. ولې دوی نه وي چې سپوږمۍ دې دوه ټوکړې شي؟ دوه ټوکړې شو. نور ډېرې مطالبې کړې وي. الله وایي داسې نه دی چې موږ مطالبې نه دي منلي د دوی، ډېرې الله وایي موږ منلي دي، خو فایده هغه چا له ورکوي چې یقین لري د الله په خبرو باندې. و چې یقین یې نشته نو دوی به ومني. سورة القمر کې به راشي چې کله نور دوه ټوکړې شو که نه، او پیغمبر دوی ته راشي وګورئ سپوږمۍ، عفوا چې کله سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه او پیغمبر دوی ته راشي وګورئ سپوږمۍ دوه ټوکړې، تاسو وایئ سپوږمۍ دوه ټوکړې، دا ولې الله په امر دوه ټوکړې شو. دوی په خپلو سترګو ولید. نو چې کله دوی ولید وایي سحر مستمر، دا خو ډېر ناشنا جادوګر دی، جادو یې اسمان ته هم رسېدلی دی. ګوره نو یو طرف ته وایي که ته رښتینی نو سپوږمۍ دې دوه ټوکړې شي، چې حقه سپوږمۍ الله دوه ټوکړې کړه نو جادو یې اسمان ته رسېدلی. نو الله وایي دې آیتونو کې فایده د چا دپاره ده؟ چې یقین ساتي. ما دې نږدې ورځو کې فایده ذکر کړی و چې کله آیت راشي نو د هغې نه مراد څه ما داسې ویلي، ما صرف دا ویلي چې دې نه مراد معجزې. بس جواب دې صحیح دی. د قرآن آیت د الله د قدرت دلایل، نښې کائنات او درې معجزې، که نه ما داسې نه ویلي. زه به په خطا یم، تاسو به صحیح، ما به نه ویلي. څومره چې زما ذهن کې راځي نو ما که څه ویلی و نږدې ورځو. نو قد بینا الآیات، الله واضح کړي دي آیتونه. دې کې آیتونه معجزې هم داخلي دي، آیتونه د الله د کلام پکې هم داخل دي، دا ټول الله واضح کړي دي.
خو د هغه چا دپاره چې یقین پې ساتي فایده ترې هغوی یلي. اوس الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو قسمه تسلیم ورکوي، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقینا ته منګه لیږلی په حق سره زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. په حق سره یعنی په وحی سره، په قرآن سره. د دغه آیت نه بعد الله دا خبره ولې وکړه؟ دې دپاره وکړه چې ای پیغمبره ته ما دې له نه لیږلې چې ته به د دوی مطالبات پوره کړې، ته ما دې له خو نه لیږلې چې دوی به کله وایي چې د ځمکې نه دې چینې راوباسي، د مکې نه دې غرونه لرې کړي، د مکې غرونه یې د سرو زرو کړي، د ده دپاره دې بنګله وې، ملایک ترې راکوشي، الله دې موږ سره خبرې وکړي. پیغمبران دې دپاره خو نه راځي چې دی به نور څه کار نه کوي، دی به د قوم مطالبات پوره کوي. نه نه، بشیره و نذیره، پیغمبر ستا کار دی زیری ورکوونکی، ته زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی بس. او چې دا کار دې کله وکړو که نه نو ذمه دې فارغه شوه. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، او تپوس به ونه کړی شي ستا نه په باره د جهنمیانو کې. چې ذمه دې فارغه شوه نو الله تعالی دا تپوس نه کوي چې ولې دا جهنمیان جهنم ته روان دي او ولې دوی کفر کړی دی، ستا خو کار وشو. نو دې کې زموږ ټولو دپاره نصیحت دی، د هغه ملګرو دپاره څوک چې دعوت ورکوي د الله لارې ته، چې ستا ذمه فارغه کېږي په څه سره؟ په دعوت سره. اخوا دا سړی مني نه مني دا حساب به ورسره الله کوي، دغه تپوس الله تعالی نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت حرسناکو چې دا یهود و نصارا دا دین ومني او ډېره خیرخواهي وله کوله. او یو د پیغمبر په زړه کې دا و چې دا اهل کتاب دي، یعنی مخکې ورسره آسماني کتاب و. نو چونکې اهل کتاب دي نو دوی زما په دې خبره باندې ښه پوهېدی شي، نو ځکه به پیغمبر ډېر حرس کو او ډېر کوشش به یې کو چې دوی راضي شي، دوی راشي دې مجلسونو ته، دوی واوري دا حق. الله ورته وایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، او هیڅ چېرې نه راضي کېږي ستا نه یهودیان او نه نصارا. پیغمبر وایي دا خبره یې معمولي مه ګڼه، قانون ورته الله بیان چې صحیح ده. ته خو یې رسناکې خو ګوره دا قوم دومره حسدګر او دومره زدیان دي او په باطل کې دومره ورننوتي دي چې ګوره دوی تا نه چېرته هم نه راضي کېږي. په یو شرط حتی تتبع ملتهم، تر دې پورې چې ته روان شي د دوی په دین پسې، بیا صحیح دي، بیا دې نه راضي کېږي. ګوره څوک چې هم دا وایي د اوسه پورې وایي، اوسې وایي، یې قیامته پورې وایي چې ما نه یهودی یا نصرانی راضي شوی دی، ورته وایي ولې دین ته یې وړېدلی سي؟ وایي نه دین ته یې نه یم وړېدلی خو رانه راضي دی. دی دروغ وایي. ولې دروغ وایي؟ الله وایي نه راضي کېږي او په زړونو الله پوهه دی. او را به شي په سورة آل عمران کې د دوی ښه حقیقت بیا الله هلته بیان کړی دی. الله وایي چې تاسو نه لاړ شي که نه نو د ډېرې غصې نه دا ګوتې خپلې چیچي چې د دې مسلمانانو سره څه چل وکړو، به څه طریقې ختم کړو. نو یهود و نصارا نه راضي کېږي الا دا چې دین ته یې واوړې. نو الله پیغمبر ته وایي چې ته خو کوشش ډېر کوې خو دوی دومره په اسانه نه مني دا خبره. قل إن هدى الله هو الهدى، ورته ووایه چې هدایت د الله دغه اصل هدایت دی. ځکه چې هغوی کله راضي کېږي چې د هغوی دین ته واوړي. نو الله وایي د هغوی دا دین خو باطل دی، ورته ووایه چې لار خو حقه لار د الله نیغه لار ده، بله لار خو نیغه نشته. إن هدى الله هو الهدى، هدایت د الله دغه بنیادي هدایت دی. او هدایت د الله څه شی دی؟ قرآن او حدیث وحی، دا هدایت د الله دی، دغه اصل هدایت. که یهودیان وایي چې موږ په هدایت یو، نصارا وایي موږ یو، مشرکان وایي موږ یو، د
دا نورو مذهبونو والا وایي موږ دا ټول په غلط طریقې دي. اصل هدایت هغه د الله دی. ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته ته روان شي د دوی په خواهشاتو پسې داسې ونه وي چې د دوی په دین پسې ولې نه دین هغوی پرېښودی جواب یې دا دی یهودیانو خو تورات پرېښودی صحیح دین چې کوم موسی علیه السلام راوړی بیا نورو پیغمبرانو باندې کړی خو هغوی شاته ګزار کړی څه مو اورېدلي وو چې هغوی شاته ګزار کړی پروني درس کې نصاراو انجیل پرېښودی نو چې انجیل پاتې شو تورات پاتې شو د پیغمبرانو وحی پاتې شوه د هغوی خبرې پاتې شوې یو لار پاتې دی د خواهشات دوی روان په خواهشاتو پسې دې کې زموږ دپاره هم فایده ده چې چا هم قرآن او حدیث پرېښودلی دی په خواهشاتو پسې روان شوی دی بله لار شتي څه یو سړی وایي زه قرآن او حدیث پرېږدم بله لار ګورم وایو بله لار شتي که خواهشات چې نفس څه وایي هغه به کوم نو ای پیغمبره که چېرته ته روان شي د دوی په خواهشاتو پسې بعد الذي جاءك من العلم وروستو د دې نه چې راغله تا ته پوهه ما لك من الله من ولي ولا نصير نه به یې ستا دپاره د الله د طرف نه څوک بچ کوونکی او نه مددګار نو یو خبره دا یاده کوي چې پیغمبر خو د یهودو تابعداري نه کوي او نه د نصاراو کوي بلکې دا ممکن نه ده چې هغوی د هغوی تابعداري وکړي پیغمبر دی دې کې نصیحت موږ ته دی نو بیا سړی چې الله پیغمبر ته ولې خطاب کوي نو جواب دا دی الله موږ ته واوروله وی که دا پیغمبر دا اوچت انسان یهود و نصاراو پسې روان شو که نه زه ورسره ګزاره نه کوم نو تا ورسره به کوم ځای ګزاره وشي یهود و نصارا پسې که چېرته دا پیغمبر الله وی ته روان شو که نه پیغمبره څوک به دې مرسته ونه کړي وایي څوک به دې بچ نه کړي زمانه نو که یو عام امتي په یهودو نصاراو پسې روان شي نو الله نه به یې څوک بچ کړي دې کې موږ ته نصیحت دی ما فرق ذکر کړی د ولی او د نصیر په منځ کې ولی د مصیبت راتلو نه مخکې مرسته کوي نصیر د مصیبت ته واقع کېدو نه وروسته مرسته کوي رب العالمین خو هغه بادشاه دی چې هغه انصاف او عدل کوي یهود ښه خلک پکې هم شته خو لږ دي مخکې ایتونه تیر شو چې دوی کې مؤمنان هغه لږ دي ایمان راوړونکي لږ دي خو الله د هغوی صفت بیانوي دې نه دا فایده یاده که چې حق ته به حق وی همیشه باطل ته به باطل وی انصاف خپل صفت وګرځوه حق ویل دا خپله نښه وګرځوه دا نه چې بس یهودیان جو ټول ختم او یا نصارا نه الله وی الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یتلونه حق تلاوتې لولي هغه په لایق لوستلو د هغې سره شتي پکې الله وی خلک په دوی کې بعض داسې خلک دي چې الله وی موږ له دا کتاب ورکړی دی تورات یې ورله ورکړی دی که لولي دا تورات په لایق د لوستو د هغې سره ګوره الله صرف داسې ونه وي او دقې د راځم الله دلته دا ونه وي چې ما چې چا له کتاب ورکړی دی په هغوی کې داسې خلک شته چې د کتاب تلاوت کوي داسې ووي داسې تلاوت یې کوي چې کوم حق دی تلاوت د دې دپاره ووي چې دلته د تلاوت نه مراد تلاوت په ژبه تلاوت په زړه تلاوت په اندامونو ولې په اندامونو تلاوت کی عمل په زړه تلاوت چې زړه ته یې کوز کړي اثر د باندې وکړي الله چې دې ځکې د کومو اهل کتابو صفت کوي هغوی کې ښه صفت دا و
چې دغه آسماني کتابونه یې داسې ویلي دي څنګه چې د ویلو حق دی. فایدې څه وکړه؟ اولئک یؤمنون به، دغه کسان ایمان لري په دې قرآن باندې چې خپل کتاب یې صحیح ووي نو دلته ورته هم ایمان میلاو شو. پوه شوې بګن؟ نو چې قرآن دې صحیح نه وي ویلی فایده درته نه میلاویږي. دلته دغه تلاوت نه مراد چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى دا تلاوت نه مراد. دې ته څه فایده میلاوي؟ یا بعض زموږ د پښتانه داسې بوته ناسي و ده هله به ته پوه شي چې دی څه وایي چې دی پاڼه واړه لکه اخبار ته چې ناسي. که دې ورته ووایي چې راشه دلته د فیسبوک کې لایو ویډیو وکړه یا د ټیک ټاک کې وکړه، که سندره پکې ووایه، که د دې حکومتونو خبره کې وکړه، که نورې نو دومره خبرې به شروع کړي چې د خبرو مشین به وي. خو چې د قرآن نه وري نو ده نه ورځي ولا حقیقت ده. ځکه دې چې را شونډې بندي کړي دي او دې ته ګوره قرت هم نه وي، دا هم یاده کوي فایده. په عربۍ کې قرت تعریف دا دی چې دې کې شونډې به رپېږي. ته دې ته وایي چې اواز اوچت کړه، نو ساده انسان یې ته د هغه په اواز پورې نښتې، هغه له تلاوت نه ورځي. او دې چې را داسې ګوري قرآن ته دې څه وایي څه پته یې لګي؟ دې به کوم ټکی څنګه وایي، کوم ځای کې ودرېږي، کوم ځای کې هېڅ پته یې نشته، بس خپله یو دنیا کې دی لګیا دی. نو تلاوت نه مراد په ښایسته طریقې سره تلاوت کوي، بیا پې عمل کوي، ځان پې پوه کوي، زړه ته یې کوزوي. او ښایسته تلاوت د قرآن حق دا دی چې دا په ښکلي اواز سره وي، لږ په زوره به یې وي. او دا په پښتنو کې ماشاءالله واضح دي چې کله د دویمې جمعې ټیم راشي که نه او یو ته پکې اشاره وکړي چې ور مخکې شه، لکه مزایل دي چې به ور وویشتو، نو دا ځان به شاته شاته کوي، بیا چې دیرې ته ورشي مړه وایي عرب فحاش قوم دی، فحاش زارېږه د پښتنو نه، دویمې جمعې ته هم نشي مخکې کېدی. د عربو ماشوم راشي مخکې شي. دلته یو پیر دویمه جمعه ولاړه وه ماښام مانځه کې زموږ د جومات کې، نو دی یو توری ماشوم ور مخکې شوی د افریقې د جومات سره اوسېږي. نو هغوی چې د فوټبال ته ځي کوکو بیا اودسونه ودسونه یې کړو دلته بس ماشوم ور مخکې شوی دا زموږ د پسې شاته یو درې کسان ولاړ دي او نور پسې نه دي ودرېدلي. بیا زما خواله څه کسان راغلل، وایي چې اوس هلته دا بس روان دی چې هغه وایي چې دا پسې لمونځ نه کېدو. ولې نه کېدو؟ نو یو عمر یې کم دی او دوی د لوبې نه رالو، د اودسې څه پته دی، اودس څه پته دی. نو ما یې تاسو ورته وایي چې تا به ځان درکړی ته به مخکې شوی وي که نه. غریب خو مجبوره شو چې ویې کتو چې لوی واړه شوي دي نو هغه وړوکی لوی شو. پوه شوي که نه؟ هغه ته پته ولګېده چې لوی واړه شوي دي، نو چې لوی واړه شوي دي نو وړوکی به لویږي نه. کله چې ته یو قوم ځي له ځې د هغوی جرګو له ځې، د هغوی د ناستې پاستې ځي له ځې، نو په دغه ځي کې به تا ته مشران میلاویږي. خو چې کله ته ورغلې او مشران نه او کشر ناست نو پوه شې چې مشر مړلی یا سیچل شوی دی نشته. نو چې کله زمونږ ماشومانان منځه ته ور مخکې کېږي، ماشوم ته ګناه نشته، دا خو جایز هم دي په شریعت کې. خو دا دی چې مخکې شوی دی نو شاته کې څوک مخکې کېدو نه. نو زمونږ د تلاوتونو دغه حال دی. او چې کوم پکې تکړه وي ما ویلی دی، ما کوم ځای کې دی ویلی، بس د کلي یو زنانه به مشره دی که د هغې سره مې ویلی. د زنانو تلاوت څه تلاوت دی موږ ته معلوم نه دی. حق د زنانو تلاوت بیا دا سړی هم کوي، ځکه د زنانه خپله یو طریقه د نارینه خپله نه دی. به هم بیا د زنانو په شان لګی او دغه ټکي به ټول ګډوډ وي، د پلانۍ نه مې ویلی دی بس وي دغه یي نه. نو الله دې رحم کړي زموږ په دې قوم باندې خصوصا. صرف تلاوت دغه نه دی، په ښایسته طریقه تلاوت کوو، عمل کوو، زړه ته یې کوزوه. ګوره الله هغوی ته ایمان نصیب کړو. لکه مشهور پکې څوک دی عبدالله بن سلام رضی الله عنه او نور داسې تذکره به یې راشي.
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. او چاچی کفر کو بدینو دغه کسان دوی خاص تاوانیان دی. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، رایت کئی نعمتون زماغ چی ما کری دی بتاسو باندی، وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا ما تاسو غوره کړی په مخلوقاتو. دا په دې کې بني اسرائیل ته اخرنی خطاب دی. دې خطاب نه بعد بیا خبره بله شروع کی. دا اخرنی دی. تکرار ولې وشو؟ مخکې دقه شان خبره الله کړې. نو د دې دپاره وکړو چې د دوی توجه راواړئ او زموږ د رب څومره خیرخوا دی د خپلو بندګانو. بیا ورته موازو کوي، ګوره دغه نعمتونه څومره مې ته درکړي دي او رایاد یې ورته هم کړو او تاسو ما غوره کړي. د دې تفسیر مخکې شوی دی چې څنګه یې غوره کړي. اوس ګوره صرف په دغه نه چې نعمتونه رایاد کړي، دا ورته هم وایي چې ویرېږئ د آخرت نه. واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا، او ویرېږئ د هغه ورځې نه چې په کار به رانشي یو نفس د بل نفس، یا فایده به ورنکړي یو نفس بل نفس ته د څه شي. ولا يقبل منها عدل، او نه به قبلېدی شي د هغه نه څه فدیه. ولا تنفعها شفاعه، او فایده به نه ورکوي هغه ته سفارش د چا. ولا هم ينصرون، او نه به د دوی سره مرسته کېږي. دې آیت مخکې تیر شوی، دلته وضاحت شوی. او د ابراهیم علیه السلام خبره شروع کېږي. سوال چې ولې د یهودو خبر روانه او بیا خبره एकदम ابراهیم علیه السلام ته واوړېده؟ نو جواب هغه ده، یو څو وجې دي. یهودیانو به دا دعوه کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو، نصاراو به دعوه کوله موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو، د مکې مشرکانو به وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو. الله وایي راشي حقیقت خو وګورئ که نه، د ابراهیم علیه السلام په کوم لار روان و چې تاسو هر یو دعوه کوئ. دویمه وجه، د ابراهیم علیه السلام دو قسمه بچي دي، بني اسرائیل او بني اسماعیل. د اسحاق علیه السلام اولاد او د اسماعیل علیه السلام اولاد. نو دلته د بني اسرائیلو خبره وشوه. نو د بني اسرائیلو نیکه څوک دی؟ اسحاق علیه السلام، د هغه یعقوب علیه السلام، د هغه پلار اسحاق، د هغه پلار ابراهیم علیه السلام. او ځکه د ابراهیم علیه السلام تذکره راله، الله ورته وایي ستاسو هغه مشران خو داسې نه وو، هسې نسبت کوئ هغه ته خپل چې زموږ عقیده د هغه د عقیدې په شان. بله د ابراهیم علیه السلام تذکره په دې راله ځکه چې اوس مخکې د قبلې خبره روانه ده چې قبله الله بدله کړې ده، نو ځکه د ابراهیم علیه السلام بحث کوي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، او کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب د هغه په یو څو کارونو سره. کلمات خبرې ویلې، خبرې ویې که کارونه ویې ټول یو شی دی. ابراهیم علیه السلام سیرت د ابراهیم علیه السلام خو نشو بیانولی، خو قرآن کې به ځای په ځای تاسو واورئ چې دې انسان چې د توحید دپاره څومره سختې تېرې کړي دي که نه، ځکه دته امام الموحدین ویلی کېږي او د ابو الانبیام دی، د پیغمبرانو پلار. ابراهیم د دې معنی ده په عبراني ژبه کې اب رحیم، مهربانه پلار. دا د ابراهیم معنی ده، مهربانه پلار، او دا یقینا وو مهربانه پلار. ځکه چې پیغمبر د امت دپاره داسې لکه پلار. نو بیا هم څه خیال دی چې هغه پیغمبر پلار یي د پیغمبرانو. وَإِذِ ابْتَلَى ابراهیم، الله په امتحان راوسته. نو یو فایده یې ده کوي چې امتحانونه به لازم راځي، او که څوک ترې بچ کېدی
پیغمبران به بچ شوي بلکې په پیغمبرانو باندې خو د ټولو نه زیات سختي راځي حدیث کې دي که چې د ټولو نه زیاتې سختي هغه په پیغمبرانو راغلي دي بیا چې څوک دی پیغمبرانو په لار څومره روان دي هغه شان پېژني او یو حدیث کې دا هم راځي چې کله الله امتحان راولي په یو سړي باندې نو د هغه د دین په اندازې راولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دینداري مضبوطه نو امتحان هم بیا ډېر مضبوط وي ځکه په دیندارو خلکو چې کومې سختې امتحانونه راځي دا په د عامو خلکو نه راځي نو الله په هغه هم امتحان راوسته بکلمات په یو څو خبرو سره بیا دې کې علماو خبرې کړي چې دا د څه خبرو امتحان شیخ ابن عثیمین رحمه الله ناشنا خبره کړې ده ډېره مزیدار وایي هر هغه خبره چې الله ورته کړې ده چې داسې به کې او د څه نه چې منع کړی داسې مه کوو دا ټول امتحان دی د الله تعالی نو دې کې ډېرې خبرې دننه راغلي لکه الله ورته یې خپله ښځه او بچی پرېږده کوم ځای کې په واده کې مکه کې ورته دغه ځای وکړو دلته یې پرېږده دا امتحان دی کعبه جوړه کړه امتحان دی اور ته گزار شو امتحان دی هجرت یې وکړو امتحان زوی حلال کا امتحان دی او داسې نور ډېر امتحانونه پې الله راوستي فأتمهن نو هغه دا کارونه پوره پوره ادا کړل الله وی په ټولو امتحانونو کې پاس شو هسې خو یې نه دي ویلي وابراهیم الذي وفا او هغه ابراهیم علیه السلام الله وی موږ سره ډېر وفادارو امتحانونو کې کامیاب شوی بدلول الله دا ورکړه قال وی الله إني جاعلك للناس إماما یقینا زه ګرځونکی یم تا لره د خلکو دپاره پیشوا امام دنه جوړوم د خلکو پیشوا امام ته وایي مشر ته وایي په دینداري کې په دین کې دله مشرتیا در کومه سبحان الله څه ناشنا امام یې ترې جوړ کړو د راتلونکو ټولو خلکو دیني مشر یې وګرځوم په څه طریقې دیني مشر وګرځو د ټولو یعنې هغه پیغمبران ټول د ده په اولاد کې نو د ټولو دیني مشر هغه ابراهیم علیه السلام شو نو دلته یو څو خبرې یوه په دین کې مشرتیا هله میلاویږي چې سختې تېرې کړي دلیل به سره چې سختې تېرې امتحانونو کې کامیاب شو نو خو مشر شو که اوس که ته کور کې داسې ناستې ډډه دې لګولې بس یا الله د دې امت لوی مفتي رانه جوړ کړي چې ویده شم او سهار راپاڅم او زه صاحب مفتي یم دا داسې نه میلاویږي بیا په دین کې مشرتیا څه ته وایي دین کې مشرتیا ګوره پیغمبر جوړېدل د الله خو یې مشرتیا ورکړې ده د مسلمانانو حاکم جوړېدل د جومات امام جوړېدل خلکو ته علم خو علم جوړېدل د خلکو مرجع ګرځېدل په فتوو کې او په مسلو کې دا ټول هغه خلک دي چې الله وله په دین کې مشرتیا ورکړه او مشرتیا دا مشرتیا دی چې الله یې چاله په دین کې ورکړي ځکه چې دا نورې چې څومره دي دا څه دي ختمېدونکي فنا کېدونکي دي دا داسې مشرتیا ده چې اجر یې تا پسې د مرګ نه بعد هم در روان دي قال ومن ذريتي هغه یو زما د بچونه هم د دې یو مطلب خو دا دی چې هغه سوال وکړو استفهام یعنی زما په بچو کې به هم امامان یا دا چې هغه دا وایي چې زما په بچو کې هم امامان جوړ کړه ما له خو د امامتي راکړه خو یا الله زما په بچو کې هم امامان جوړ کړه دا خبره ول الله منلې ده که نه یې ده منلې منلې ده دلیل پې صحیح چې منلې ده دا پیغمبران د ده په بچو کې راګېدلي دي څومره پیغمبران چې بیا یې ټول د ده په بچو کې الله وله منلې ده خو الله ورته یو خبره وکړه ګورې چې ابراهیم علیه السلام ما ستا ګورې خبره ومنله بچو کې به د مشرتیایي خو یاده که قال الله لا ينال عهد الظالمين نرسیږي
لوز زما ظالمانو ته. تا سره خو ما لوز وکړو چې ستا په بچو کې به امامان وي، خو ګورې دا لوز د ظالمانو دپاره زه نه کوم. ګورې ستا په بچو کې چې کوم ظالمان دي هغوی ته مشرتیا په دین کې نشي میلاویدی. یاده کوي دا خبره. او ظالم نه مراد هر قسمه نافرمانی د الله چې کوي دا ظالم دی. دوی ته الله د دین مشرتیا نه ورکوي. لوی ظالم څوک دی؟ مشرک. دا لوی ظالم دی. او را بشي انشاءالله په سورة الصافات کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې د ده په اولاد کې محسن مو او ظالم لنفسه مبین پکې مو. د ابراهیم علیه السلام اولاد ټول یو شان خو نه وو که ښه خلک پکې مو، ظالمان پکې مو. نو دلته د الله وایي چې ګوره ظالمانو ته مشرتیا دا نه میلاویږي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، او کله چې موږ وګرځو بیت الله ځای د جمع کېدو دپاره د خلکو او ځای د امن. خبره د ابراهیم علیه السلام روانه ده، یو خبره ورسره د کعبې راله. ربط خو شتي که نه؟ ربط څه دی؟ کعبه هغه جوړه کړې ده. نو ځکه دغې سره د ابراهیم علیه السلام تذکره راغله. الله وایي کله چې ما وګرځو بیت الله، البیت نه مراد بیت الله دی، کور د الله. مثابة للناس، د دې مثابه یو څو معنی دي. ګورئ، یوه ده د خلکو د جمع کېدو ځای، دا مخلوق راماتي که نه هلته را جمع کېږي. او دویمه معنی مثابه د ثواب د ګټلو ځای، خلک راماتي حرم ته د څه دپاره؟ ثواب دپاره. یا معنی ده هغه ځای چې خلک ورته بار بار راواپس کېږي. نو په یو پیر باندې خو څوک اکتفا نه کوي که نه؟ هر مسلمان ارماني چې ځي نو وایي بیا به راځم. و امن، او ځای د امن. الله څه ناشنا امن هلته پیدا کړی دی، ځکه هلته جنګونه منع کړي دي. د هغه ځای بوټي هغه عزتمنې دي، ښکار مسله پکې ده، تفصیل به راځي، خو ځای د امن دی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، وی منګه ونیسئ د مقام ابراهیم نه ځای د منځه. دو مطلب دی، مفسرین دو خبرې ذکر کړي. وی مقام ابراهیم نه مراد ځای د ودرېدو د ابراهیم. نو الله وی د ابراهیم علیه السلام د ودرېدو ځای چې کوم ځای کې دی دغه ځای کې څه کوئ؟ مونځ کوئ. نو مراد ته ټول هغه ځایونه دي چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام ودرېدلی، لکه عرفات کې، مینا کې، حج کړی دی که. نو دغه ځایونو کې الله وی مونځونه کوئ، عبادت ته الله کوئ. دا خو واضح خبره ده. او دویمه ده چې مقام ابراهیم نه مراد د ابراهیم علیه السلام د ودرېدو ځای هغه کاڼې چې به کوم باندې ابراهیم علیه السلام به ودرېدو او د کعبې آبادي جوړوله. دا ناشنا کاڼې وه، او په هغه کاڼي کې بیا د هغه د قدمونو نقشې هم پاتې شوي دي، الله پکې پرېښودي دي چې دا خلک یې ویني. او دا کاڼی مخکې د دې کعبې سره بلکل نږدې پروت و، ځکه چې ابراهیم علیه السلام کله د کعبې آبادي وکړه نو هغه کاڼی ورسره خوا کې کېښود. وروسته بیا د عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې چې دغه ځای کې به ګڼه ډېرېده، بیا مخې ته به کاڼی و، خلک به هغې ته ودرېدو او بل خلک به دې ځای تللی هم نه شو. نو هغه کاڼی د دغه ځای نه لرې کړو، دې ځای ته یې راوړو کوم ځای کې چې اوس پروت دی. نو بیا د حکومت ورسره دا چل وکړو چې په شیشه کې یې بند کړو، الله دې د دې اجر ورکړي. نو دوه فایدې شو، یو په اسانۍ باندې لیدی کېږي، دویم د دغه سټلو مټلو والا یارانو نه هغو نه یې پټ کړو، ګینې خوړو یې دا کاڼې. دا کاڼې به اوس ختم وی. ګوره تاسو دغه ته تللي یې که نه، جبل احد خوا خو به تللي یې. دا جبل الرمات چې ورته ویلی کېږي، دا وړوکی غر چې ورته مخامخ دی ډېره کوي، او د دې نه هغه صحابه کرام کوشي وو چې کله احد کې غنیمتونه هغوی ولید،
لیدلی هم دی که نه زه نو د هلته زه د بعضو ملګرو سره ګرځېدم چې هغوی ما ته د تاریخي ځایونه بالضبط خو ناشنا تاریخ هغوی ته معلوم علماو نو دا هغه ځای دی چې موږ لاړو نو هغه یو خبره وکړه چې زما ذهن یې دغې ته ورده وکړو ګوره دا مې یاده کوئ دا داسې نه دی چې د دقه شانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې نه داسې وړي کوم ته غر دی دا ښه ګټو خو دې له دا خلک تلي راغلي دي د صوفیان دا قبر پرت دی سټلی را سټلی د دې نه خاوره وړې ده په جیبونو کې په کپړو کې په بیګونو کې دی سټلی دی نو ځکه د هغې هغه حجم هغه اوس کم شوی دی د ویدیځ خو نه نو دا ناشنا خبره یې را مخې ته کړه وایي دا نو ما سوچ وکړو نو چې دې حکومت کې دا د موحدینو د حکومت کې او په دې کې دا حل دوی کوشش کوي پټې پټې کڅوړۍ چې دی ډکوي او دلته چې کله د صوفیانو لکه د ترکیانو دا وخت چې او دا بعض خلک یې صفت کوي د ترکیانو خلافت ټول مزارات تصوف شرک دا عام دا خو الله رحم وکړو په دې ځمکه باندې خصوصا چې موحدینو له حکومت ورکړو نو زه چې د هغوی په وخت کې به خلکو به بیلچو بیلچو د دې نه خبره وړي او دا غر به را کم کړی نو دغه مقام ابراهیم دا کاڼی دی تاسو یې چینی ده چې اوس پروت الله وایي دغه ځای سره مونځ کوئ نو بیا د حدیثونو نه هم ثابته ده چې کله سړی طواف وکړي نو سنت طریقه دا ده چې مقام ابراهیم سره خوا کې 2 رکعته مونځ وکړي که ځای یي او که ځای نه نو ټول جومات د مانځه ځای دی کوم ځای کې چې درته ځای میلاو شو مسلمانان مه تنګوه ګڼه به نه جوړې 2 رکعته مونځ به کې وکړه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل او من مضبوط حکم کړی و ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته ان طهر بیتی چې پاک ساتئ کور زما یاد کوي فایده پاک ساتئ کور زما نو مطلب دا دی چې پاک ساتئ ظاهري یعنی څه کچره پکې څه پکې هغه ته لرې کوي صفایي کوي او پاکی ساتئ د شرک نه دا به کوم مطلب دی نو په دې کې رد شو په یهودو په نصاراو د مکې په مشرکانو باندې دا تاسو چې چاته دعوې کوئ چې زموږ د هغه په لار روان ما خو هغوی ته ویلو چې دا کور د څه نه صفا کوي د شرک نه نو مخکې ویلی شو چې دوی خلک منع کوي د الله د کورونو نه نو تاسو الټه راولګېدې هغه کوم چې موحدین دي هغه ته منع کوئ ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته الله وایي ما ویلو چې دا کور د شرک نه پاک کوي نو بله فایده دا یاده کوي جوماتونه صفا کول د لوی عزت دی چې الله یې چاله ورکړي د ابراهیم علیه السلام په شان به څوک او د اسماعیل په شان الله هغوی ته وایي زما کور پاکوئ ګورئ نو که چېرته الله تعالی موقع درکړي د هغه د کور د خدمت کولو نو دا د الله یو لوی احسان وګڼه چې په تا باندې کړی دی ته چې کپړه راوالې که نه کپړه او په جومات کې په دیوال یې ووې په یو المارۍ یې ووې په یو کتاب یې ووې په قرآن یې ووې دا ګوره چاته نه نصیب کېږي او په دې به ځان د الله د دین په مخ کې به دا ویم نه چې ګوره زه څوک یم هر څه دې جیب کې کېده ابراهیم علیه السلام په شان ته ابراهیم علیه السلام ته الله څه وایي زما کور وسکه پاک للطائفين والعاكفين والركع السجود د پاره د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو رکوع کوونکو سجده کوونکو دغه درې کارونه هلته کېږي عموما نو ځکه ذکر شو طواف کېږي اعتکاف کېږي رکوع او سجدې مته منځونه کېږي نو ذکر او اذکار تلاوتونه دعاګانې ټول پکې دننه راغلي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا او کله چې و ابراهیم علیه السلام یې ربه زما وګرځوه دا ځای ښار امن والا مخکې خبره ذکر شو چې الله دا کور امن والا ګرځولی دی نو اوس دلته دعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي چې هغه دا دعا کړې وه چې دا ځای امن والا وګرځوه وارزق اهله من الثمرات او رزق ورکه اوسېدونکو د دې ښار ته د هر قسم میوونه
من آمن منهم بالله واليوم الآخر اگه چاته چی ایمان روڑی دا دوین پا اللہ و پا ورز رستنی نو دو دعاگانی دی یو دا امن یو دا رزق او دوارو چک نعمتونی دی چی امنی او رزقی اللہ اکبر خو گوره فائدہ یاد کئی اول امن ذکر کو ذکر چی امن نی نو دا رزق مقون نی ناول امن دی چی کل تا بخفل کور کے پا امن ناسی کنا او نیم ڈوڑی دا تا پرتینو تا خوشحالے خو چی کور کلی ملک کی دی امن نی او تا کروڑ پتی لک پتینو پا جون کی بدی مزاری امن دیر اچت نعمت مسلمانانو ملکونو کی دی اللہ امن راولی او اللہ دا مسلمانانو دا ملکونو امن نخراب پئی او سوک چی دا مسلمانانو دا ملکونو امن خرابول غواړي رب العالمین دی تباہ و برباد کی دویم خبره اشاره پکی دی تر اللہ وی چی تاسو خدا دعوه کوئی اے مشرکانو چی منگ دی ابراہیم علیہ السلام پا مذہب یو اخو چی دعاو کرنو قید و سر داو لگو چی یا اللہ میوی ورک آگا چاہتا چی ایمان راوڑ دا خو موحدینو دا پارسی بریزا گفتو تاسو یادو لئی منا اب تاسو دعوه کوئی چی منگ داگا پلاری قال اللہ ورتوی ومن کفر او چاچی کفرو کو فأمتعه قلیلا نفیدی بورکم آغت لگمو دا اللہ تی زما دا طریقہ دا چی پا دنیا کی بفائدہ کافر لم ورکوما حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دوا خاصہ دا پارا اکڑا مومنان موحدین دا پارا خو اللہ توی چی نا دا کافرانو بم برخی لگا فائدہ با علی دا دنیا نا امتحان دی خو انجام بے بیدائی پا آخرت کی ثم اضطروه الى عذاب النار بیا بے پزور را کاغم یا مجبورن بے را کاغم عذاب دورتا مجبور بے کی اللہ تا پا دیکو مجبور بے کی اللہ دی ورتا نو پا دیکو بے جہنم تا گزار کی بزورا وبئس المصیر و بد زید ورتک دے داور اللہ ایتا منگ طول ساتی او زمانگا مور پلار دیتا اللہ ساتی خبر دا اللہ دا کور دا ابراہیم علیہ السلام دا نو خبر ہو پکی لازم دا سر ایزی دا کعبی دا آبادی سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام باستی او دا اللہ دا کور باستی نو دا خو پکی اہم خبرات وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ او یاد کاغا وقت کلچی اچتول ابراہیم علیہ السلام بنیادون دا بیت اللہ او اسماعیل علیہ السلام کعبہ اول پرچا جوڑا کردی دا اختلافی مسئلہ دا چا داویلی دیوی دا ملائکو جوڑا کردی دا چاوی آدم علیہ السلام چاوی چی ابراہیم علیہ السلام مشہور داری چی ابراہیم علیہ السلام و زمان خپل زانی سر پا دی مطمئن دا والعلم عند اللہ چی دا دا مخ کی نوا ذکر چی طولو پیغمبرانو یا اکثرو پیغمبرانو زیارت تا اللہ دا کور کڑے یوا دوی دا چی دلتا اللہوی چی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدْ بنیادون روچت اول یعنی بنیادون و دا سکرو روچت اکرو دریم دا رابشی سورہ ابراہیم کی چکل ابراہیم علیہ السلام خپل بچی پریخودو دا مکی سر مکہ کی نو یا اللہ بخپل بچی میں پریخودی دی عند بیتک المحرم ستا دا کور سر نو کور خلا نو گورا کچر تمنگو چی ابراہیم علیہ السلام اول پر دا کور جو کردے نو بیا کور نو نو سنگ ابراہیم علیہ السلام ہو جستا دا کور سر میں پریخودی نو جواب دارے چی کور وہ نخی وی ابراہیم علیہ السلام بیا آبادی کردے دا پی دلیل دی واللہ اعلم و زمان خپل زانی پا دغا قول بانی اسر مطمئن دے چے کعبہ دا مخینا نخی دا ملائکو وقت کیا چولے شیوی ورست ابراہیم علیہ السلام دغا نخی روچتی کردی تھی او نور دلیل با پیم رائشی انشاءاللہ دوی مفائدہ
ابراهيم عليه السلام مخکې ذکر کو واذ يرفع ابراهيم نو اسماعیل ذکر نکو القواعد من البيت و اسماعیل ورسته کو ولي اصل کار ابراهيم عليه السلام دویمه زوی د پلار مخکې نو بله فایده څه ناشنا مزه کوي چې پلار او زوی دواړه د دین په خدمت کې لګیا او بیا معمولي کسان هم نه دواړه لګیا دي چې د الله د کور د آبادي کولو دا درنې خښتې او د کاڼي اوچتول او دا خټې او دا هر څه د الله په دې بندګۍ کې څه ناشنا خوني او نن سبا چې دې بعضو ته ووایه که چې لکه په جومات کې ورته څه شوي ده اوچت کړه یا بل سړي چې د الله د دین خدمت کپړې یې زمونږ او څوک ځان ته ګوري زه مالدار یم او څوک وایي زه لږ پوه یم او څوک نه مونږ والله چې وایو الله چې داسې ورځ راشي چې مونږ د الله د کور خدمت وکړو په خاورو کې ککړ شو دا خو عزت دی نو دواړو بنیادونه راوچتول د څه د کعبې سبحان الله سیوي د کار په دوران کې لګیا دي ربنا تقبل منا اے رب زمنګ قبول که زمنګ نه دا کار څه ناشنا خبره ده نو یاده که چا ورته ویلی چې دا کار وکړئ الله کار څه دی د الله کور جوړول کوي یې څوک ابراهیم او اسماعیل دواړه څه دي پیغمبران دي او ویې الله قبول یې کړه او زمونږ دا تک خطا عبادتونه والله که دې ډېر ورته دا سوچ وي چې دا به الله قبول کړي او که نه بس کول پاتې دي څه پاتې دي کول پاتې دي نور قبول دي ولې به نه قبلېږي موږ داسې یو چې تپوس هم مه کوه مؤمن سره همیشه سوچ د څه د عمل د قبولیت دا اوس روجې را روانه ده که نه د سلف صالحینو څه طریقه وه شپږ میاشتې به د هغوی دا دعا وه یا الله روجه را ورسوه شپږ میاشتې دا دعا وه یا الله قبول یې کړه تېر شوي روجه چې ختمه شوې د هغې نه بعد تا څو پیرې په دعا کې دا ویلي چې الله دا روجې زما قبول یې کړه ناغم وزره دا دی چې بله وې راله بیا او بس بېدینه خفه دي بیا روجه راله نو د عمل د قبولیت سوچ به ساتي دا د مؤمن شان دی دې باره کې به نور ایتونه هم راشي د دوی سره اوس غم دا دی چې الله به د عمل قبلوي او که نه به قبلوي إنك أنت السميع العليم يقينا خاص توريدن کے پوهی یعنی تقبلون کے تزمون دا خبری اوری پوهی زمون پا حالاتو باندې ربنا وجعلنا مسلمين لك اے رب زمونږ وګرځوه موږ همیشه تابعدار ستا مسلم هغه چاته ویل کېږي مسلمان هغه چاته ویل کېږي چې غاړه الله ته یې تابعدار څه ناشنا خلک وګورئ ها دعا دا چې یا الله زموږ عمل قبول کړه نو یا الله موږ همیشه تابعدار ساته یعنی ستا په دې بندګۍ باندې موږ مضبوط ساته چې ټول عمر ستا د دې دین خدمت وکړو ومن ذريتنا أمة مسلمة لك او زمنګ د بچو نه یو ډله تابعدار ستا نو د بچو دپاره یې پکې دعا وغوښته زمونږ په بچو کې داسې ډله پیدا کړه چې هغه ستا تابعدار وي الله پکې څه ناشنا ډله پیدا کړه وارنا مناسکنا او راوښایه موږ ته طریقه د عبادت زمونږه یا طریقې د عبادت زمونږه مناسک عبادت ته وایي یعنی طریقه د عبادت ته دلته مراد دی موږ ته د عبادت طریقې وښایه یا موږ ته طریقه د څه وښایه د حج یعنی بیت الله خو صحیح د بنیادونه راوښتو آبادي جوړه شوه و طریقه سره د حج یې الله موږ ته وښایه او طریقه د عباداتو سره موږ ته وښایه نو بله فایده دا ده چې علم به د چا نه غواړي د الله نه علما ګوره صرف بیانونکي دي چې ستا زړه ته یې کوز کړي تا پرې پوه کړي دا څوک دی الله دی
تاسو دلته راځئ دې علم ته کښېنئ که نه وایي صرف په دې کار نه کېږي چې زه کښېنم زه یادوم د ټولو لویه خبره د عرش والا سره رابطه مضبوطه ساتي الله به ته د هر څه اسان کړي او ځکه ډېر ملګري دا شکایت کوي موږ ته نه یادېږي لنډ جواب زه د هغې دا ورکوم چې څوک راته وایي نه یادېږي زه یم د الله سره څنګه وایي بیا خبرې ته وایي راته هغوی بس کمزورتیا بس دقه وجه ده الله سره رابطې مضبوطې کړي چې دا علم درته ښایي که نه وتوب علینا او مهرباني وکړه په موږ یعنی یا الله که په دې کار کې رانه څه کوتاهي شوي نو معاف هم کړه څه ناشنا خلک کار ورته الله ویلی دی وی یا الله که څه کوتاهي شوي موږ معاف کړه انک انت التواب الرحیم یقینا خاص ته توبه قبلونکی رحم کوونکی ربنا وابعث فیهم رسولا اے ربا زمونږ راولېږه په دوی کې رسول منهم د دوی نه رد دی په یهودو نصاراو په مشرکانو باندې څنګه په یهودو نصاراو مشرکانو باندې څنګه رد نه نه بولي موسی علیہ السلام نه مني وروسته نو عیسی علیہ السلام نه مني رد په هغوی داسې دی چې تاسو د دې پیغمبر سره دشمني کوئ او چاته چې تاسو د نسبت دعوه کوئ هغه د ده دپاره دعاګانې په حرم کې غوښتې دي پوه شوئ پې یهودو اے نصاراو اے مشرکان هر یو تاسو کې دا وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار روان یو او دا پیغمبر نه مني ده سره دشمني کوئ دا د کم پیغمبر سره چې دشمني کوي د ده دپاره دعاګانې چا غوښتې دي ابراهیم علیه السلام غوښتې دي نو هغه دا ویلي یا الله چې دوی کې اوس یو رسول راولېږه په دوی کې منهم په دوی کې راولېږه ځکه چې دوی کې نه نو د دوی په خبره باندې یا د دوی سره ژوند هغه شان نشي تېرولی په دوی کې مطلب بشر راولېږه اوس که ملایکو کې الله پیغمبر را لېږلی وی والله قادر دی په دې چې را لېږلی وي خو ملایک داسې خو نه دي څنګه چې انسانان دي ناسته پاسته کې ژوند تېرولو کې فرق دی اوس که ملایکو کې راغلی لکه مشرکانو به مطالبه کول ایتونه به راشي وایي دا په ملایکو کې ولې نه راته که اوس ملک راغلی وي هغه ویده کېږي نه خوراک نه کوي خواهشات یې نشته دا مسلې به موږ ته څنګه معلومېږي خو چې کله زموږ په شان بشر راغی او دا ټول حالات په هغه باندې مرالو نو موږ ته د دې مسلو پته ولګېده دا پیغمبر به کوي څه یتلو علیهم آیاتک چې لولي به په دوی آیتونه ستا ویعلمهم الکتاب والحکمه او ښودنه به کوي دوی ته ستا د کتاب یا تعلیم به ورکوي دوی ته ستا د کتاب والحکمه او د پوهې د خبرو ویزکیهم او پاکوي به دوی لره نو دې ځای کې د پیغمبر یو څو کارونه ذکر شو پیغمبر به یو دا کار کوي چې د الله ایتونه به لولي د الله د ایتونو لوستونه څه مطلب دی بیانوي به خلکو ته به ښیي نو دویم کار به دا کوي چې ستا کتاب علم به خلکو ته ښیي نو بیا فرق دا شو چې تلاوت به ورته ښیي هلته مراد تلاوت شو چې قرآن به ویې دیسي و دلته به ورته وضاحت کوي والحکمه د پوهې خبرې بعض علما وی حکمت نه مراد دا دی او بعض وی دا دی او بعض دا وی لنډه ده پیغمبر به هر د حکمت خبره ښیي امت ته نو پیغمبر چې بیا کمې خبرې موږ ته ښوولي دي هغې ته حدیثونه وي نو دې کې دننه حدیث او سنت راغلي لکه بعض په دې کې تا سره جګړه کوي چې والحکمه حدیث ته څنګه مراد دی حکمت خو د پوهې خبرې ته وایي پیغمبر به امت ته ښیي د پوهې خبرې ستا سره زموږ اتفاق دی خو چې پیغمبر بیان کړي بیا موږ ته راورسي هغې ته څه وایي حدیث بیا ته حدیث جوړ شو ویزکیهم پاکۍ به دې خلکو لره دا د پیغمبر بل کار دی پاکۍ به دوی د غلطو عقیدو نه پاکۍ به دوی د بدو اخلاقو نه د بدو صفاتو نه د خیانتونو نه د منافقت نه
دا د پیغمبر کار دی. نو یاد که دا فایده څوک چې تبلیغ او دعوت کول غواړي دا یو څو کارونه به لازم کوي. د الله کتاب لوستل، د هغې بیان د خلکو په مخ کې، د پیغمبر د حدیثونو وضاحت او خلک پاکول د غلطو عقیدو د غلطو کارونو. دې ته وایي تبلیغي نصاب. څه ورته وایي؟ تبلیغي نصاب. د تبلیغ دپاره نصاب جوړولو ته ضرورت شته بل نصاب ته؟ موږ سره خو تیار نصاب پروت دی که نه. څه دی نصاب؟ قرآن او حدیث، دا ټول نصاب دی که نه. روایله بیانوئ. إنك أنت العزيز الحكيم، یقینا خاص غالب حکمت والی. وسرټنه هغه خلکو ته چې څوک دعوه دا کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو او نه دي روان د هغه په لار. دا څوک دي؟ یهود، نصارا، د مکې مشرکان. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، او مخ ناړی د دین د ابراهیم علیه السلام نه، الا من سفیه نفسه، مگر هغه څوک چې کم عقل کې خپل ځان، چې څوک ځان کم عقل کې، سفیه کم عقلتیا ته وایي. د دې دا مطلب دی یعنی څوک چې د ابراهیم علیه السلام تابعداري نه کوي نو دی کم عقل دی، په خپله فایده او نقصان باندې نه پوهېږي. ځکه چې فایده په څه کې وه؟ د ابراهیم علیه السلام په تابعداري کې. د تابعداري ونه کړه، کم عقل دی، خپله فایده نه پېژني، خپل نقصان نه پېژني. یہی معنی دا دی چې ځان یې په زور کم عقل کړی دی. څه مطلب ځان یې په زور کړی؟ ورته ښه پته دی چې ابراهیم علیه السلام توحید طرف ته دعوت ورکړی او د دې هر څه نه خبر دی او تابعداري نه کوي، نو ځان یې په زور کم عقل کړی. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، او یقینا موږ غوره کړی و ابراهیم علیه السلام په دنیا کې. څه دپاره غوره کړی؟ د پیغمبرۍ دپاره، ملګرتیا دپاره، د دیندارۍ دپاره. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، او یقینا هغه به په آخرت کې د نیکانو نه وي. ولې په دنیا کې د نیکانو نه نو؟ یعنې کامیاب نیکانو کې؟ نیکان خو ټول دنیا کې په نیکانو کې دی، په آخرت کې هم په نیکانو کې دی. نه نه نه، په دنیا کې نیکان چې دي دا لازم نه دی چې ټول نیکان دي په یو درجه کې. نو دی په آخرت کې په هغه نیکانو کې دی چې هغه اوچتې مرتبې والا دي. نور خو هغه په دنیا کې هم په نیکانو کې، خو دنیا کې نور نیکان هم شته. ګوره ولې ول الله د دومره اوچت مقام ورکړی دی؟ اذ قال له ربه اسلم، کله چې ووایي هغه ته رب د هغه تابعدار شه زما. اسلم، اسلام همدغې ته وایي که نه چې ته تابعدار شې د الله غاړه ورته کښېږدي، الله ورته تابع شه زما د حکمونو، تابعدار شه زما د دین. قال ابراهیم علیه السلام اسلمت لرب العالمین، زه تابعدار یم د پاره د رب د مخلوقاتو، زه خو د هغه الله تابعدار یم. نو الله د یهودو نصارو مشرکانو ته وایي ظالمانو هغه ته خو چې ما څنګه ووایي نو هغه وایي الله زه تابعدار یم. او تاسو ته چې مسله در ورسي نو چون چرا شروع کړي، کله یو وایي کله بله وایي. نو په دې باندې به اکتفا وکړو. سبا به انشاءالله د 122 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.